السلام علیکم. ای صاحب څه ولای جوړې بخیر بد خدای لکه رنګ کېدای شي یو ځای پښتنه کما جوړې بخیر بد خدای کته سره 15000 افغانۍ سره وي جوبه کې 15000 افغانۍ لکه دا زون چې کسه داسې غریب بیچاره سره نه وړي 100 روپۍ کې ورکړي 15000 افغانۍ کې ولا چې دوا وکړي کوي نه دوا ځکه چې څه په واسي هغه کوي کوم ځکه چې دوا چی شاید 200 دوا زمانه چې کوي دوا نه یې په واسي د لاسه پیسې به کم نه راځي لاسه به پیسې 100 روپۍ کې ورکوي دوا زمای به کوي کوم ځواني یا چې بالکل به کوي بالکل بیا کوي یو 2 3 4 5 6 7 نه لاس ولګ ځکه چې نه په تو به واسي کو اصلا د غي نه یو په صادق کې پیګټي نه 2000 حالات یې نه 2000 افغانۍ ته ورسېږي صحیح شي هي غلي پیسې نه وي سره ته دا کمانه کوي موږ اصل مقصد هم دغه تاسو خشول کو تاسو سره مونږ کومات وکړو حالات کې ما کړسته کچې ته موږ سي په نور نه رحم وکړو الله په موږ رحم وکړي غیبانات نو حالات دا سره کوي کا خوشاله اوسئ امين السلام علیکم ایسب څه ولا جوړي بیا خدای ژوند هم خدای یو پښتنه وکما که 15000 افغانۍ جوبه کې در سره وي لکه دا زون چې کس داسې بیچاره او غریب سړی در باندې وړي لکه کله چې چلای لکه ته چلای کنه هغه کې به 100 روپۍ سړی ته ورکړي هغه 200 وشي که 300 شته 200 یا 300 ودې دا ګډای کې له وبې شولې طریقه نشته اره 300 جی موږ 300 صحیح شولې امين صدا مونږ پیګو چې بیوزلی دو سا حالات دي غوړو چې تو څخه شول کو کوماک د سره وو السلام علیکم ورکه سره ماشي جوړم خیر څنګه خولي شوی چې خولي دې راونی دي دا کار نګدې شه دلته موټر نه ګاردا پروت دی په نتو بکوي والله بيدنای تایید یو څو فيما راګ نه کوي یو پښتنه وکما کته سره اوس 15000 افغانۍ جيب کې در سره وي لکه دا ځان چې ګور داسې خوار او غریب بشره در باندې واوړي چې ور په جيب کې نه لري څومره کومه کوڅه کوي 15000 افغانۍ کې 15000 افغانۍ 2015 ولا سره وکړم څومره 15000 ما جيب کې بل ځای غریب لکه ځان زیاتې می سيزي اته د شارای 15000 ولا سره وکړم ټیک 15000 یو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 روپۍ واخلو کچې ته موږ په خلکو باندې رحم وکړو الله پاک موږ باندې رحم کوي ای موږ اصل مقصد دغه دی چې تاسو را کومک وکړو او تاسو خوشاله کو په دې سختو حالاتو کې تاسو موږ خوشاله وکړو تاسو کې زره دوه څه کوګي غوړي وختي او چای وخت ما یو مثال غټه ترکاری مرګاری نه و نو څه وستانه خدای پاک مهرباني دی ولیدله الله جاري وسانه السلام علیکم السلام علیکم ایسه جوړ خیر ځان بار وړي بار وړي بار کوم څه ته وړي جی چیرې نو وړي لکه رنګه غړي وته راوړه یو خبره تا کما سلام مشه جی جوړ خیر بیا خدای خجوړ اجي 100 روپے د ګټل دي سفرې ولا غي در څخه کوي مولا د شپې وګټل دي په دې راځي ورورځه کچیر ته 15000 افغانۍ جوبه کې در سره وي لکه دا ځون چې کسه بیچاره او غریب سره دی وړي چې غړي چلای داسې سپینه ګیره می 15000 افغانۍ کې څومره کومه کو سکے ولا زم چې غوټ به چور کړی و غوټه یو غوټه به ور کړی و ځکه چې غریبون خو افغانستان غوټ څخه غریب دي څو کې مجبوری دی ولا می یله کړ کړی کله تاسو ژوند چې فرګا دی بیا ژوند چې فرګا دی ټول تاسو څو کې خو خدای ته صبر کړئ خدای ته صبر کړئ خدای ته صبر کړئ ځکه چې دا غریبون څخه قسم دی چې الاسه دې پیدا راکوم ولا کله یو 2 3 4 5 6 حاجی الله دې کامیاب لري ان شاء الله هر څه دې بکیږي آیا کور کې شیت نه غوښتي ونه چې کور قسم دې چې ډېر شي نه غوښتي چې غوښتي ودنه ډېر شي نه غوښتي خو کېر خو یو شي خو نه ده کله دا شي نه ورته وړي بابل ارزوړي مولا په قرضه وړي واخه یي سبا سکور د سودا بکراشي الله دې اجر دې کافي پیسې دې ان شاء الله اصل مقصد یې موږ دغه دی چې تاسو موږ خشول کو په داسې حالت کې تاسو کومک وکړو او تاسو په شنو مسخره ولو ځکه چې قسم د وړي په سلروي سوا کتل روم سوا بشکا وړي کې وړي و او په قرضه وړي صح لا مهربانه ولا کشته کچې ته موږ بنور رحم وکړو الله پاک موږ نه رحم کوي الله دې په دې السلام علیکم ها 100 روپے دې ګټلې 100 روپے دې ګټلې دي یو پښتنه وکما
که چېرته 15,000 افغانۍ ولرئ لکه د ځوان چې کس داسې غریب او بیچاره سړی د نیوه وړي 15,000 افغانۍ کې څو روپۍ ورکوي سړي ته 1500 درکار 1500 ورکوي 1500 ټولې ورکولې 1500 یو دوه درې څلور دا د 1500 صحیح شوي که چېرته موږ په نورو رحم وکړو الله پاک موږ نه رحم کوي اصل مقصد یې موږ دا چې تاسو خوشحاله کړو موږ پوهېږو تاسو ډېرې ستونزې او مشکلات لرئ ستاسو خوشحالي د موږ هدف ده صحیح ده خوشحاله اوسئ جوړې پکې کاروبار نشته ولا په ګیز برغیر ولا که 10 روپۍ هم ګټلې 10 روپۍ مونږ ګټلې یو پوښتنه وکړم که چېرته 15,000 افغانۍ په جیب کې ولرئ لکه رضوان چې داسې یو بیچاره او غریب سړی در باندې واوړي 15,000 روپۍ کې څومره ښېګڼه کوي 100 200 300 څو روپۍ ښېګڼه ورسره کوي څومره کار څوک ورته وي هغه درکوي څومره ور ښېګڼه ته کوي 100 200 300 500 څومره کوي 100 روپۍ ها 100 روپۍ دا 100 روپۍ کوي کاروبار خوند نشته دا 100 روپۍ خوشحاله اوسئ اصل هدف موږ داسې خوشحاله کول دي ښه خدای دې قبول کړي خدای دې خلک 100 روپۍ دومره شی نه ده خو دا ستا خندا د میلیونو ارزښت لري خدای دې خلک کار درکړي خدای دې ما سره په روزي حلال بچي جوړې تکړای بیا دې ښه ده ښه جوړې څو روپۍ دې ګټلې اوسه پورې 100 روپۍ کې څو روپۍ ورکوي څه د خوا کې وي هېڅ خبره نه ده نه بیا هم څه د خوا کې څو غوړې درکوم غوټه غوړې درکوم نیمه غوړې درکوم ښه یو پوښتنه وکړم که چېرې تو سره 15,000 افغانۍ جوبه کې در سره وي لکه رضوان چې کس داسې بیچاره او غریب سړی د نیوه وړي 15,000 افغانۍ کې څو روپۍ ورکوي 300 ورکوي یو دوه درې 400 دا د 400 که چېرته موږ په نورو رحم وکړو الله پاک موږ نه رحم کوي موږ اصل هدف په دا سخت حالت کې سره کومه کړل دي او تاسو په شنو د مسکار وستل دي چې څه شول شي څه هیله مو پرال شي دا د مشای نه ده خو تاسو خوشالتیا موږ ته د میلیونو ارزښت لري میلیونر کامیاب کړه الله تعالی وسما کړه سلام خوشحال کا سلام السلام علیکم السلام جوړې تکړه بیا نه خدای ژوند خدای خجوړه څو روپۍ دې ګټلې دي قسم دې سل تلوي شو بخکا په دا کې بال باشم لري 15 شپږ نه پره وګاته به تر کېری کې بل شای به کې یو پوښتنه وکم که چېرته 15,000 افغانۍ ولرئ لکه د ځون داسې یو غریب سړی د نیوه وړي چې 40 روپۍ ګټلې وي بل باچم سپي وي 15,000 روپۍ کې به څو روپۍ ورکړي 100 200 300 څه به ورکړي دومره به 100 یا 200 یا 300 داسې به ورکړي څومره ورکوي زړه څومره وباسي کې ډېر ځان چې 1500 به ورکړم چې ډېر غریب 1500 ورکوي دا دی 1500 که چېرته موږ په نورو رحم وکړو الله پاک په موږ نه رحم کوي موږ اصل مقصد تاسو خوشحاله کول دي او نه کو مخ کړل دي خدای د عمر ویښ کا خدای پاک ناره وسخه کا امین تاسو سره دا قسم دې سل تلوي تر بخکا په دا کې به تر کېری کې 15 بال باش لرم دا به سکیرته شي پیسې ریښ شي مریض شي لرګا شي وړ شي بالکل شک صح حالا دې موږ فیګو الله دې رحم وکړي بشک خدای مخ دې ښه نه فهمم Haji, oh, cuala. Haji سره ماشي. سره ماته کوي. 100 روپۍ ګټلې دي. سل یې وکړه. یو پښتنه وکم که چېرته 15,000 افغانۍ ولرئ لکه د ځون چې تاسو یو بیچاره او غریب سړی د نیوه وړي 15,000 افغانۍ کې څومره کومه اخلي 100 200 300 400 څومره سل بالکل خدای دې ګل ګل خدای دې امين السلام علیکم څه ولای خیر ده جوړې تکړه درته ژوند خدای ته جوړې 100 روپۍ د ګټلې دي ولا ونیم ساتي مې ګټلې دي ونیم شل روپۍ یو پښتنه وکم تر غړي کیده لگا 100 روپۍ د ګټلې دي ونیم شل د ګټلې دي یو پښتنه وکم 15,000 افغانۍ جوبه کې د سره دي کله ځون داسې یو غریب بیچاره سړی د نیوه وړي چې ګاډي چلوي کمې روپۍ ګټلې وي څومره کومه کوڅه کې 15,000 افغانۍ کې 100 200 300 څومره کومه کوڅه کې څومره روپۍ کې ورکوي Asain lei dari sal verda verna kama. Dari sal verda ورکوي ورکوم بچي. ویر تا یوینا بیا څو کما. ته تر ورکوم.
صحیح شوي کافي پیسې دي انشاءالله کور د کېږي. السلام علیکم ورور سړی ماشي جوړ تکړه څپیا دي ښه ده ښه جوړ څو روپۍ دې ګټلې دي یاره دغه 110 کې 140 روپۍ ته لږ رانږدې شه دا ګاډي ودروه څو روپۍ دې ګټلې 140 روپۍ مې ګټلې کې یوه پوښتنه وکړم غلې غونډه غوښې درته کوم لږ رانږدې شه که چېرته 50,000 افغانۍ در سره یې جیبه کې لکه د ځان داسې یو غریب او بیچاره سړی در باندې واوړي 50,000 افغانۍ کې څومره کومه کوي 100 200 300 څومره والله خو داسې دا څه یې که نه هر رقم خلک دې بازار کې شته خدای پاک در چاته وس ورکړي د مظلوم سره ګزاره وکړي امین مظلوم ته 50 روپۍ ورکړي امین نو زه ګاډي چلوم داسې خلک به یې د بازار کې چې هغه خواران به لاس په پښې کار نه کوي کار به نه کوي نو چې ما وس رسېږي خدای مې د وس نه وسه کړي له هغو سره به څومره کومه کوي 100 200 300 څومره کومه کوي بس انشاءالله چې 15,000 افغانۍ خو را سره دغه 1500 شپږ سوه 200 روپۍ خو منې ورکړم که چېرته موږ په نور رحم وکړو الله پاک موږ باندې رحم کوي بالکل الحمدلله اصل هدف مو تاسو خوشحاله کول و بالکل حقیقت په دې سخت حالت کې تاسو لاسنیوی و یو کسل یو بلا که دومره وزونه درکړي چې د غریبانو او مظلوم سره امین. تاسو کوئ تاسو ته د خدای خوشحاله نوازه اوسئ. وکړي. سلامت الله دې ژوندی وزونه اوسئ. درکړي سلامت اوسئ. تاسو سره ډېره مننه قدرمن لیدونکو تاسو به د مونږ خپرونه لیدلې وي دغه خپرونه د مونږ یو ورور چې په استرالیا کې ژوند کوي هغې ویلي چې دا خپرونه جوړه کړه او دغه بېوزله هېوادوال په دې سخت حالت کې خوشحاله کړه نو الحمدلله دغه د ټول بېوزله هېوادوال اکثره خوشحاله شول اصل مقصد یې مونږ د دوی خوشحالي وه چې دوی خوشحاله شي بس انشاءالله هغه دي څوک چې خوشحاله وي زړه به هم دعاوې کوي یا هم د دغه ورور نه ځانګړې مننه کوم چې تل یې موږ سره کومکونه کړي دي کور د ودان دغه وه د نن ورځې خپرونه تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای په امان